سپین بولدک کې د افغان زړورو ځواکونو سخت اخطار پنجاب ته او د سپین بولدک جګړې وروسته د تادین خان تازه خبرې د چې تادین خان څه ویلي افغان ځواکونو څه اخطار پاکستان ته ورکړی دی. هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پر افغان خاوره د پاکستان د برید په اړه د څېړنو لپاره د ټاکل شوي پلاوي 3 ورځنۍ څېړنې پای ته ورسېدې. پلاوي که څه هم په ښکاره د څېړنو پایلې له رسنیو سره شریکې نه کړي، خو وایي چې د تېرې پنجشنبې برید د پاکستان د بد نیت یوه بیلګه ده. په همدې حال کې د ملي دفاع راغلی پلاوی وایي د پاکستان په وړاندې افغان ځواکونو په پوره مېړانې دفاع کړې او په ډیورن کرښه د پاکستاني ځواکونو هر بالمثل عمل ته یې ځواب ویلی دی. پر سپین بولدک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د بریدونو او وروسته د دواړو لورو د جګړې په اړه د څېړنو په اړه د کابل څخه یو پلاوی راغلی دی. دا پلاوی وایي چې 3 ورځنۍ څېړنې یې بشپړې کړي او د پایلو راپور به یې د ملي امنیت له شورا له ولسمشر غني سره شریکې کړی شي. د ملي امنیت شورا مرستیال ډاکټر صدیق الله چې د یاد پلاوي مشري په غاړه لرله، په ښکاره یې د څېړنو پایلې له رسنیو سره شریکې نه کړي، خو وایي پر افغان خاوره د پاکستان د بریدونو د بد نیت یوه بیلګه ده. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت استازی وایي په سپین بولدک د بریدونو پر مهال پاکستان په وړاندې افغان ځواکونو په پوره اتلولۍ دفاع کړې. اقبال علي نادري وایي پر ډیورن کرښه د پاکستاني ځواکونو هیڅ یو برید باید بې جوابه پاتې نه شي او د پاکستاني ځواکونو د هر بالمثل عمل ځواب ته به هر وخت د چمتووالي حالت کې وي. بل خوا تادین خان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان د یرغل پر وړاندې د هیواد د دفاع وزیر اسدالله خالد، د پوځ د ستر جنرال یاسین زیا، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي، ملي امنیت شورا او نور ارګانونو له سمدستي او اغېزناکو هڅو منندوی یم. دوی په سمدستي تماسونو او اقداماتو د جګړې د مهارولو لپاره ځانګړي ځواکونه او سرتیري راولېږل چې خورا اغېزناک تمام شول. زه د هیواد دفاع په برخه کې د ټولو دفاعي ارګانونو او مېړانه او واقعي ملاتړ ستایم او هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې د هر یرغل جواب ورکولی شو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.